د پښتنو په ځینو سیمو کې اوس هم هغه رواج د پالنګ رواج دا لا شته دی او ځکه چې دا د زلمي هم یو ارمان وي په پالنګ ودرېدل یعنی د وینې د کور مخې ته یا د سخر د کور مخې ته به زلمي په پالنګ باندې ودرولی شي او هغه د کلي چې کوم اوستکاران وي هغوی هغه ته د زړو جامو د پاسه نوې جامې ور واچوي هغه ته کرکول ټوپۍ یا هر څه هغه ور په سر کړي بیا د هغې نه پس د هغه ملګري د هغه رشته داران او دغه په پالنګ باندې هغه ته په غاړه کې سیرې ورچوي او دغه د سیرو عمل چې کله پوره شي دا ټول ګورو دغه ملګري دا خپل خپلوان دا سیرې ورچوي او کله چې دا پوره شي ملګري ختم شي نو بیا دغه زلمي چې د زلمي هم ارمان وي د زلمي د پلار د مور د ورونو خویندو چې د زلمي په پالنګ باندې لړه کړي او دا هم یو خوشحالي ده بس ملګري پې باندې خوشحالیږي او د زلمي هم دغه یو ارمان وي دا رواج تقریبا اوس بس ډېرو سیمو کې ختم دی او چرته اوس هم شته دی ځکه چې دغه ګورو دغه زلمي چې په پالنګ مې لړه کړو او هغه دغه ملګري به دا د خوشحالۍ یو اظهار دی کله کله یې د پالنګ نه راګزار هم کړي او نو ځینې ځکه اوس چې د واده نه د ولیمې نه یو ورځ مخکې یو ورځ یا دوه ورځې مخکې ډولۍ راوړي نو بیا دغه عمل نه کېږي خو که د واده په ورځ باندې مازدیګر جنج لاړ شي او نو بیا زلمې هم ورسره لاړ شي د سخر کور سره په پالنګ باندې ودرېږي او بس دا د مودو راهسې دا د پښتنو یو رواج دی او یو زوړ رواج دی چې لا روان دی په ځینو سیمو کې دا رواج لا اوس هم روان دی بیا د زلمي رور یا خپل خپلوان دا ورسره هم په پالنګ لړه کوي دغه تاسو ګورئ دغه زلمي رور دی چې راټوپ کړو نو بس دا هغه یو د خوشحالۍ یو مقام دی او د پښتنو رنګ رواجونه او رنګونه یقینا چې دا ټول ښکلي دي هر د پښتنو رواج رنګ ښکلی دی شاید چې دا ویډیو مو خوښه شوي وي